بس نو ادم خان ورغی، دروازه ور خلاصه که، ورننوتی. میرو پیره کوله، درخو پر پلنګ پرته ده، د څراغ مړ دی، تاریکه ده. ادم خان ورتیر سو، د درخو پر سینه یې لاس کښېښوی، درخو راویښه سوله. ګمان یې د پایو پر وکی باره په دغه ځیګر کې په سوک ووه. ادم خان ځینې پر شا سو، هېڅ غږ یې ونه کوي. د خونې و ټمبې ته ودرېدی، چورت واخیست. دا به غالبا تنبه وي، تنبی چې موږ ورته وایي. درخانۍ فکر وکړي چې دا سړی پایو وای، نو بازۍ به یې راسره شروع کړې وای، په زوره به یې لاس راچولی. نو که ادم خان دی، بل څوک د بیرې چیرې راتلی سوی او نه دونې زړه کولی سي. وروسته یې پر ناره که غوږ دې دی، درته وایم چې ادم خان په پټه خوله ورغلی. نو دوی نارې څنګه سره کولې؟ زه وایم چې د نکل کار دی، نه سره لګېږي، نه یې سر لګېږي، نه یې پښې. البته د مین پر ډول کرار کرار، د ناز او ګیلو په ډول. ښه څه بې ویلي وي. نو دونه توره شپه ده، اوس بیا نارې پر یو بل کوي. ادم خان مې نه ګڼلې، درته وایم پایوګۍ مې وشمېرلې، په منګول مې ووهلې، دواړه لاسه مې خدای وچ که تر څنګلې. ادم خان جواب ورکوي، مدې ماتې څه خپړې، درته وایم مدې وچې څه څنګلې، څه په څه درب دې ووهلم، تر پیله ورېښم تر پیله ورېښم پستې وې ستا منګولي. د درخو وار دی وای چې واده و، دا د ورارې بسکۍ هلته ورغله ادم و درخانۍ. زحمت ډېر راباندې تیر سو، راسه پاس پر پلنګ کښېنه پر نیالۍ. د دوو میینو مجلس دی. درخانۍ ورته ویل چې زه 2 سوالونه درڅخه کوم، جواب یې راکوي. ده ویل وایه که. درخانۍ ویل چې په دې نیمه شپه کې ماله راتلې، نو څه شی دې سوغات راوړی دی؟ ښه، دا نو هم یو روایت دی، له محبوبه سره ملاقات او یو تحفه ورکول، یو سوغات. ادم ویل زړه. بیا درخانۍ ویل چې ټوله دنیا تلتک څه شی دی، یا د ټولې دنیا تلتک څه شی دی؟ ادم ویل شپه ده. دا خدمت زما پر ځان دی، نن شاهي ادم زما کره میهمان دی. اوس به زه ورله رځمه، سپینه خوله یې میلمستیا ځای یې دالان دی. نو درخانۍ ادم خان تر لاس ونیو، راولاړ یې کوي. اول یې پر دا پلنګ وختله، ادم خان یې وروسته کوي. ادم خان د ګیلې پر ډول بیا ناره پر وکړه، بی بی ستا د بې رحمۍ کبرجنه یې هېڅ نه لرې زړه سویه. ادم دې کوز پر مځکه پرېښو او درخو پر پلنګ وخته لومړیه. بیا درخو جواب کې ورته وایي، دیدن نسي په ولاړې، په خولګۍ کې مې اوس وچې سولې ناړې. خانه ته که نه راخېږې ګوشې ګوشې، د اوربل ویښته مې ژاړي. په دغه ګیلو په نارو په شپه پر تېره سوله. د ساده میونو کار دی، په زړو کې صادقان دي، بې دیدنه نور څه نه و په زړو کې. په دغه کشمکش کې یوار ناببره د درخو یو چرګ اذان وکړي. دواړه آه کړه. درخو ناره که ای زموږ چرګه کلنګه، ستا پستونو کې دې وچې سي، ستا پستونو کې دې خوش سي، ای بدرنګه سبا نه و تا سبا کوي. دا شاهي ادم د کوس کوي له پلنګه. درخانۍ له درده ور ولاړه سوه، د بڼو سره پر اور کباب کړل. نو ادم خان د چرګ پر حال ناره که، په چرګ هسې په سات وسو. درته وایم خلکو ګورئ حال یې څه سو، د بې وخته اذان وکئ، ژوندی چرګ مې له وزرو سره وسو. درخانۍ ناره که، د چرګ عقل د تاوانو. درته وایم چې لا اوس سرې ماښام و، له جنته ادم بیایي، بل ګمان ورباندې مه کوه شیطانو. وروسته ادم خان ورته وویل چې چرګ بې وخته اذان وکئ، سهار لا لیرې دی، ګرده شپه دې په ګیلو تېره که. درخانۍ ویل خود به یې کوم، زه درخو یم او ته سا واخلي. نو له نازه دا ناره پر وکه، ادم نه وې ما ادم کې، درته وایم د سړو سره مې سم کړې، د کنجکو سوداګر وې. ادم خانه ما په تور پې کې مین کړې. ادم خان ناره پر کوي، زه له هلته خدای رسوا کم، درخانۍ چې پر تا باندې شیدا کم. ته به خود په بړبړ وایه، درخانۍ زه احتیاج ستا د خندا کړم. دا هم په خپله تانه پښیمانه سوه. سوله. په جواب کې ناره پر کوي، بیرته یې زړه ښه کوي. مټخیله ادم خانه، درته وایم د یوسف د مندړ خانه، چې ته نه یې تس کالبوت یم ادم خانه، ته یې روح زما د ځانه. درخو چې وکتل خونې ته، د سهار رڼا راولوېده او ادم خان ته یې ویل چې رڼا د سهار سوه، زه په زړه کې ناره پر کوي، خانه زړه زما خوږېږي، درته وایم چې مین له ما بیلیږي. ولی به نه ژاړم صاحبه چې رڼا د سبایي د سبا کیږي. ادم خان ناره پر کوي چې وهلی دي د مینې په نیزه دی، چې وهلی دي د مینې په نیزه دی.
بندي سوی ستا د سترګو په کاته دی دغه ستا د مخ رڼا د سبا نه دی عالم ټول په تاریکه دی څه درته ووایم د 2 مینو د بیلتون وخت دی وار په وار رانږدې کیږي نورو چرګانو اذانونه وکړل په درخو اور لګیږي ما له تا سره کیسې کړې درته وایم په ژړا مې سترګې سرې کړې ولې به نه ژاړم صاحبه د سهار چرګانو ځای په ځای نارې کې ادم خان په جواب کې ناره پر کوي دا چې زما په زړه کې اوري شیخ یې نه ویني په خواب ملا په توري هغه ستا د چرګ حال سسو نور چرګان دي هم د دغه حال ته ګوري دوی په دغه خبرو او نارو کې وو چې یو ویل سهار دی بل ویل شپه ده د بیلتون په ویر اخته و چې تاوز خان د میږو د رمېدو وخت سو میږي مبا کړه درخانۍ د میږي ناره واورېده نو یې ناره پر وکه پستونی کې دی خوش سا درته وایم د بابا مونده میږي سبا نو تا سبا کو دا شای آدم د وی زما لغیږي څه سر دې ګرځوم میرو خان فکر وکي چې بیخي رڼا سوله سهار سو دوی خو سره میانان دي یو د بل په دیدن نه سره میڼېږي بارای ادم خان ته وویل چې راځه چې د درخو څخه رخصت سو درخو چې د میږو غږ واورېدی وارخطا سوه ویلې دا څوک دی ادم خان ویل بېغمه اوسه دا مې توریاله یار دی چې پر ما او تا تر ټولو له مخه سرج دی پس له هغه درخو و میرو ته وویل چې ادم خان خو په سود کې نه دی زه تا ته 4 خبرې کوم په غوږ کې ټینګې ونیسه لومړی دا چې ادم خان بې څه دسي او څوک یې پوښتنه کوي نو حال مه ورته وایاست او دوم دا چې ادم خان کور ته ورسي نو په لوړ دالان کې دې اوسي چې زما خو د خوا باد پر ولګېږي دریم دا چې څوک دې روغبړ نه ورسره کوي زما د کالو بوی ځینې ولاړ نسي څلورم دا چې ادم خان زه ادم خان مړه سو ته به په دې ملک نه اوسې زه به هندوستان لره چې پته دې ورکه سي دا 4 وصیت وکړو دا وصیت یې میرو ته وکړي نو نرمۍ راوبلله چې ورسه چوکیداران به په یوه بانه بیرته کړې نرمۍ راله چوکیداران یې ایسته کړل ادم خان دوی په پټ راویستل تر کلي یې تیر کړه درخانو پر ناره که ادم خان څه له میر کړې درته وایم دغه زما ښه به ته هیر کړې میر کړې چې سهار سو لمر راوخت ادم خان تر پلو لاندې مه تیر کړې درخانۍ ولاړه کور ته دا چې ورتله مور یې راغلې وه مور یې ورته وکتل بڼه یې پر بل په هیر وه پوښتنه یې ځینې وکړه چې لوري ادم خان خو نه دی د راغلی دې پر ناره که هلک زما ټوله ګنډیر سو چې مې نوم د ادم خان تر غوږو تیر سو نه لیدلی نه کتلی ادې مورې د دنیا روزګار مې هیر سو بله ورځ درخانۍ د ګلباټ تکیې لره ورغله په تکیه کې تور توت وی څو دانې یې وخوړلې نورې خولې پاکې کړې د درخانۍ خوله توره پاته وه څه سر دې ګرځوم ادم خان هم هلته راغی ادم خان د لیرې درخانۍ ولیده پر ناره که زوره د خدای زوره د درخو ټولۍ راغلې لور له لوره ماتې ښه پام پر وکړئ سپینه خوله یې د ګلباټ په توتو توره څونې نارې پکښې دي دا یوه نقل نارې چې سم کار ورباندې وسي څونې ادب دی درخانۍ په دې ناره ډېره شهیده سوله شهیده زموږ خلک وایي پلانی شهید سو یعنی وشرمېدلی نو و نرمۍ ته یې د درد وکئ چې خوا رسې تا خو به راته ویل چې خوله دې پاکه که دلته یو لوی کاڼی و درخانۍ ځان تر دغه کاڼي نهام کوي خوله پاکوي ادم خان ناره پر کوي 2 میندې یو ځای کېږي درته وایم نن یې ناز پر خدای قبلیږي کاڼی زموږ ترمیان رکیب سو دغه کاڼی دی اوس 2 ټوکره کېږي وایي چې کاڼی 2 ټوکره سو د درخو سیل یې ښه وکړي ادم خان لمر وهلی تږی سوی و پر درخانۍ یې ناره که نن خو دې میلمانه یو درخو نن دې میلمانه یو درته وایم مغول نه یو پښتانه یو ستا په جام کې اوبه راړه درخانۍ یې برنۍ له تندې مړه یو برایه له تندې مړه یو درخو نن دې میلمانه یو درته وایم مغول نه یو پښتانه یو ستا په جام کې اوبه راړه درخانۍ برني له تندې مړه یو پس له هغه د درخانۍ څخه د مرمرو جام و شربت یې پکې جوړ کړه ادم خان ته یې ورکړي میرو فکر وکړي چې ادم خان د درخانۍ څخه نه ځي او نه باید دشمنداره دی سپینه ورځ د یو فساد پیښ نسي نه وه ورو ادم خان ته وویل چې مراد دې د درخو دیدن ودې کوي اوس نو ښه ده دا ده چې درځه ولاړ سو ادم خان لا علاج سو ویل یې ښه دی بارای خدای په اماني سره واخیسته درخانۍ د کور پر خوا رئیس وه ادم خان د کمانګر د کلي پر خوا را رئیسو د کمانګر کلي ته چې رالی هلته شمشال خان کور ته ورغی حسن خان ورته وویل چې ادم خان دوی څه سو ده ویل چې هغه
د کمانګر کره پاته سو. حسن خان ویل چې چټک به په نیمه شپه پسې وغورځې، رابې ولې هغه دشمنداره سړی و، تا څنګه پرېښو؟ څه سر دې ګرځوم. شمشال خان د توپک ټک د میان خان کره راغی، ویل ادم خان دوی څه سو؟ هغه ویل چې پرون تللي دي، بیا مې نه دي لیدلي. شمشال خان بیرته د کلي راووتی، راتلی ادم خان دوی په مخه ورغل. شمشال خان چې ادم خان ته وکتل، ویل فضل وکې څه سوي دي؟ میرو خان ویل چې د خدای کارونه دي، خیر دی. شمشال خان ته ویل هغه د درخانۍ 4 وصیتونه وویل چې د مخه به چټک ځې، د ادم خان پلار ته به دا وصیتونه کوي، د ادم خان ځای په لوړ دالان کې جوړ کړي او د به څوک له ده سره به څوک روغبړ هم نه راځي، د ده حال به نور چاته نه وایاست. شمشال خان د روح را رئیس راغی. حسن خان ویل چې ادم خان دوی څه سول؟ ده ورته ویل چې هغه کرار را پسې و، لږ څه ناجوړ و. ټوله بیان یې ورته وکړ. یا بس پلار او نور خپلوان یې مخې ته راووتل. د ادم خان 2 خویندې وې، یوه نیازمنه او بله نازو نومېده. نیازمنه څنګه ښه نوم دی چې نازو یې قطب خان ته ورکړې وه. لومړی نیازمنې ولید چې ادم خان پر آس سپور و، کرار راټکېدل، را روان سوکه را روان ته زموږ خلک پلانی ایله دی راټکېږي. پښې یې له رکابه ختلې وې، نو یې ناره پر وکړه، په ژړا مې ټول خپلوان دي، د لالا پښې په رکیب کې اویزان دي، چې لالا دې ژوندی مړ که، درخانه یې ته هم ومرې زما د وړاندې. بیا توتیا ناره پر وکړه، خانه څه کانه دې وکړه، پلار و مور او نور پر تا ما بېګانه کړه، پر درخو باندې مین سوې، د توتیا مینه دې څه لره ایلکه. حسن خان غږ پر وکړ چې ادم خان هېڅ غږ ورته ونه کړي. ټوله په دغه ویر کې و چې ادم خان یې د کور د آسه څخه کښته کوي، په لوړ دالان کې یې ځای ور واچاوه، ډوب پرېوت. میرو ته یې وویل چې هېڅوک به روغبړ نه ورسره کوي او نه دی د حال او د پوښتنه ځینې کوي. خدای تعالی به یې جوړ کړي که یو هوښیار طبیب مبیب پیدا سو، خو ښه به وي که نه، غرض مو نسته په دې باندې. دوی ورښه دي. درخانۍ هلته د بېلتانه د مینې له لاسه ډوبه پرته ده. بارا یې هلته د دې استاز ورله راوست، دم وچو یې پر وکړ. درخانۍ پټ و ملا ته وویل چې هم ثواب هم دنیا ګټې، نو زه به د زړه خبره درته وکم. ده ورته ویل چې زه دې راز پټ ساتم، بېغمه اوسه او ستا خدمت پر سر او سترګو کوم.